دویمه خبره ښایسته ژوند د هغه چا دی برکتي ژوند د هغه چا دی چې په چا کې تقوا وي او د الله نه هېرېږي د ده د خوشحالو نه ډک ژوند دی د ده د برکاتو نه ډک ژوند دی د ده د سکون او د اطمینان ژوند دی اگر که ده سره مال نه اگر که دی بیماري اگر که په ده مصیبتونه سره د هغې دی به خوشحاله وي او د دې ژوند به ښایسته ژوند وي وجه دا دی چې هلته د الله نه هېرېږي چې د الله نه هېرېږي نو د الله د حدودو به خیال ساتي او څوک چې د الله د حدودو خیال ساتي رب العالمین د ښایسته ژوند نصیب کوي زه بار بار دا خبره کوم ګوره ښایسته ژوند مال ته نه وایي ګورئ ښایسته ژوند ډېرو بچو ته نه وایي یو سړی ډېر مالدار دی او بېدینه دی یو سړی سره ډېر بچي دي او د الله دشمن دی یو سړی سره غټې غټې بنګلې دي او پیغمبر نه پیژني الله نه پیژني په داسې ژوند څه کوي الله یې ته موږ ساتي ژوند هغه ژوند دی اگر که د غریبۍ ژوند دی خو چې ته پکې خپل رب پیژنې چې ته خپل خالق پیژنې چې ته خپل الله پیژنې دا د خوشحالۍ ژوند دی په ځان کې تقوا راولئ د الله نه یېرېږه رب العالمین به دې په ژوند کې دومره برکتونه راولي چې ته به ورته حیران شي او د داسې ځینه به د رزق درکړي چې ستا په ګمان کې به هم نه راځي چې دا رزق ماله د کوم ځای نه راځي ډېر غټ یعنی سرمایه به دې نه وي نه به دې غټ کاروبار وي سره د هغې رزق به دې ښایسته وي ژوند به دې ښکلی په امن به په سکون به په اطمینان به الله په قرآن کې څه وایي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا الله وی کچرته دی کیلو والو دا په سوره اعراف کې د آیت ته الته الله باز کلی ذکر کړي دا کلی تبا کړي دي لکه د عادیانو کلی د سمودیانو کلی د لوط علیه السلام د قوم کلی د شعیب علیه السلام د قوم کلی دا الله ذکر کړي په دوی عذابونه راغلي الله وی که چېرته په دې کلي والو کې ایمان او تقوا وی یاده کړئ دا خبره الله وی ها وی که چېرته په دې کلي والو کې تقوا وی او ایمان وی لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الله ما هو ببرکتونه راورولی د اسمان نه او د ځمکې نه به ولې راویستی وي او که چېرته په دوی کې تقوا وي خو نه به پکې تقوا نه به په هغوی کې ایمان نه به په هغوی کې توحید ته په ځان کې تقوا راوله د اسمان نه به د باندې برکت راورېږي د دې ځمکې نه هم الله برکت راوباسي شرط څه دی تقوا تقوا څه معنی الله نه یاره دا لنډ تعریف دی اگر که د نور هم تعریفونه شته الله سوی ومن يتق الله يجعل له مخرجا بچا کی چې تقوی د هر غم نه د وتو لار به ورته الله اسانه کړي دې ته ښایسته ژوند وایي که نه دې ته برکتي ژوند وایي چې الله تعالی د غمونو نه د وتو لار د هغې بندوبست سره وکړي او هغه درته اسانه کړي او هغه درته وښایي دا د خوشحالو ژوند دی که دا برکتي ژوند نور برکتي ژوند څه ته وایي او صرف دا نه ويرزقه من حيث لا يحتسب او د دې ځینو مولا الله رزق ورکړي چې هغه به د په ګمان کې نه راسي ښایسته ژوند موږ ټول غواړو ټول غواړو که نه صرف په دې نه کې ایزه غواړو د دپاره محنت کې کوشش به کې اولنۍ خبره چې ژوند یې اوږد او موقع درته میلاویلی دیندارۍ دا ښایسته ژوند دی دویم چې ستا په ژوند کې تقوا وه او د الله نه یره وه نو بیا به ستا ژوند برکتي ژوند وي دریمه خبره که ښایسته ژوند غواړئ که برکتي ژوند غواړئ که الله ته د نږدې کېدو هغه زندګي غواړئ چې الله ته پکې نږدې او الله دې راځي نو د هغې دپاره به دریم کار دا کې ډېر استغفار ویل
سره د دې چې په ګناهونو باندې به همیشوالی نه کې. دا دواړه خبرې وبه زه تړلی شي. استغفار ډېر وایم او ګناهونو به همیشوالی کوم، دا هم فایده نه ورکوي. لکه یو سړی دی توبه وباسم او ګناه نه پرېږدم، فایده ورکوي؟ د توبه هېڅ فایده نه ورکوي. یاره بس زه نور الله ته واپس کېږم او توبه مې ده لمونځ نه کوم. دا څه توبه شو؟ دا پلاني ګناه زما نه شوې ده بس نور الله ته واپس کېږم او ګناه کوم، دا تله فایده نه درکوي. دا استغفار، دا توبې، دا تله فایده نه درکوي چې څو پورې تا ګناه پرېښودي نه وي او الله ته واپس شوی نه وي، د هغه وخته پورې تاله فایده نه درکوي. ګوره په دې ځمکه کې الله لوی برکت اچولی، په دې ځمکه کې الله لوی برکت اچولی دی. د الله په دې شریعت کې لوی برکت دی، په قرآن او حدیث کې لوی برکت دی. کله کله یو انسان په دې برکتونو پسې منډې وایي چې زما په دې ژوند کې برکت راشي، خو نه میلاویږي ورته. د ده او د برکت په منځ کې پردې ژوند یې نه مزېدار کېږي، ډېرې منډې پسې وایي. وجه څه ده؟ د هغې وجه د الله نه لرې کېده. ښه نو دا پردې به ختموو په څه؟ دا چې د ده او د برکت په منځ کې راغلي دي هغه ختمېږي په ډېر استغفار سره. که موږ ته استغفار له زور ورکو او د الله نه بخښنه غواړو، په مخه دا ورد کوو استغفر الله، د دې چې کوم نورې صیغې دي هغه استعمالوو، هغه پردې چې کومې زما او د برکت په منځ کې دي هغه پردې به څه شي؟ هغه به وسوځي، هغه به وسوځي د دې استغفار په ګرمایش سره، د توبې په ګرمایش سره به هغه پردې وسوځي، هغه دیوال به مات شي. او چې کله هغه دیوال مات شو او چې کله هغه پردې وسوځېدي ستا ژوند کې به برکت راشي. استغفار ډېر او ډېر سهار او ماښام په مخه الله ته واپس کېږه. کله د نم ګناه وشي ډایرک الله ته واپس کېږه او هغه ګناه پرېږده، په ژوند کې به دې برکت وي. الله د مؤمنانو دا شان ذکر کړی. ګوره مؤمنان دا نه چې د ګناهونو نه پاک دي، ګناهونو نه پاکوالی صرف د چا دپاره دی؟ د پیغمبرانو دپاره. نو خو هر چا نه ګناه کېږي، خو کوم چې اوچت مرتبې اوچتې درجې والا مؤمنان دي او خپل رب یې پېژندلی، د هغوی نه هم ګناه کېږي. یو خو د هغوی نه ګناه لږه کېږي، نادراً تې کېږي، کله کله تې کېږي. یو پکې دا خبره ده په هغو کې. دویمه الله څه وایي؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، کله چې د دوی نه ګناه وشي او ځان سره ظلم وکړي، دا مؤمنان، زه اوچتې مرتبې والا مؤمنان یم. که ته ژوند کې برکت غواړې نو دغه مرتبې ته به ځان رسوي. ګوره د هغوی طریقه څه ده؟ ګناه ترې وشو ځان سره یې ظلم وکړو، نو څه کار کوي؟ ذکروا الله، ډایرک ورته الله رایاد شي. دا په دې اوچتو مؤمنانو کې دا لوی صفت دی. کله هم د الله نافرماني ته زړه وشي او خواهشات پې زور راولي او شیطان پې زور راولي، ده ته څوک رایاد شي؟ الله ورته رایاد شي. راشه وایي د پلاني ته دوکه ورکړه، په عرش باندې رب دی څنګه دوکه ورکړي؟ راشه فحش فلم او تصویر ګورو، نه په عرش باندې رب دی، هغه له به څه جواب ورکړي؟ راشه دا کوه، راشه هره ګناه، الغرض هره ګناه چې دی کوي ذکروا الله، څوک ورته رایاد شي؟ الله ورته رایاد شي. ښه چې الله ورته رایاد شي فاستغفروا لذنوبهم، نو بیا استغفار، دکه زما مقصد. الله ورته رایاد شي نو بیا بخانې غواړي د الله. ومن یغفر الذنوب الا الله، او د الله نه له هغه څوک ګناهونه نه شي بخښلی. ګوره لوی صفت به وکړي څه دی؟ ولم يصروا على ما فعلوا، او کومه ګناه چې دې شوې ده په هغې اصرار نه کوي، ګوره په مخه یې نه کوي، بیا بس پرېږدي. که ته دا غواړې چې ژوند کې دې برکت راشي او ژوند کې دې خوشحالیانې راشي، نو څه به کوې؟ استغفار به ډېر وي. څه وایي الله د نوح علیه السلام په باره کې؟
هغه خپل قوم ته دا خبره کړې وه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا نوح عليه السلام خپل قوم ته ویلو چې ډېره بخانه غواړئ د الله نو څه به وشي ډېره بخانه غواړو واوره برکتي ژوند غواړئ که نه ډېره بخانه د الله نه غواړه په مخه استغفار یرسل السماء علیکم مدرارا بارانونه به ورېږي برکت واله ویمددکم باموال وبنین برکتی مال بدل الله ښه ډېر درکړي زامن بدل الله درکړي ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا ځمکې بدله درکړي پټي بدله درکړي باغونه بدله درکړي ولې به روانې شي چینې به وي اوبه به وي برکتونه به وي مزې به وي خوشحالیانې به وي دې ټولو کې شرط څه دی استغفار هر څه د الله حل کوي تصریف استغفار بخانه د الله نه ډېره غواړه او دا استغفر الله دا ورد په مخه وایه ته ګوره چې الله تعالی د خوشحالو ژوند هغه درکوي او که نه درکوي